اوس زه تاسو ته د دې فلم دومه برخه بیانوم، یعنی هلک پارت 2. دا فلم د هغه ځای نه شروع کیږي چې مونږ وینو بروس بل ملک ته تللی وي او دلته په یو لیب کې وي، ځکه راس دته کال کړی وي او وایي چې زه ستا علاج کولی شم، ته زر دې لیب ته راشه. او وروسته په دې لیب کې په بروس باندې تجربه کیږي تر څو دې د تلې دپاره روغ شي، خو دا تجربه ناکامه شي او بروس بیا هلک جوړیږي. دې ډیر غوسه شي او وایي چې دا څه روان دی. بیا دې خلک زخمی کی او ځینې ووهني او له دې ځای بل ځای ته لاړ شي. د خپل غوسې د کنټرول دپاره دې د یوګا کلاس شروع کی او کوشش کوي چې ځان کنټرول کی او یوازې بروس پاتې شي او هیڅ کله هلک نشي. بل طرف ته دا کمپنی چې بروس پکې کار کوه دا د بوتلونو جوړولو کار کوي. یوه ورځ په کار کې د بروس لاس پرې شي او د وینه د هغه بوتلونو دننه تویږي چې پکې سافت ډرنک ډک کېده. دې زر د وینه صفا کی خو یو بوتل ته وینه تللی وي. وروسته یو سړی چې هغه مشروب وڅکي نو هغه ته هماغه بیماری لاګیږي چې علاج یې لا تر اوسه نه وي معلومدلی. دا راپورټ چې کله د پوج جنرال ته ورسیږي نو هغه ډاکټر د راس پلار ته وایي چې دا بیماری یوازې د بروس ته وجه لاګیدی شي او هغه یقینا ژوند دی او پیدا بشي. دوی دا هم معلومولی چې دا بوتلونه په کوم ښار کې جوړیږي. نو دې خپل ټول پوج ولګوي چې بروس ونیسي. کله چې پوجیان بروس پیدا کی نو بروس پوها شي چې دوی راغلي دي. دی وایي چې زه څنګه د دوی سره مقابله وکړم. دی نه غواړي چې هلک جوړ شي خو د دې نه علاوه پلار لاره نه وي. بیا دی مجبور شي او بیا هلک جوړیږي او د دوی سره جګړه کوي او له دې ځای نه وتښتي چې بیا ونه نیول شي. د پوج هغه مشر چې د راس پلار لګلی وي دی جنرال ته وایي چې مونږ هغه نشو نیولی. هغه ډیر قوي و لکه یو لوی بلا و، خو جنرال وایي ته اندېښنه مه کو، زه به خامخا د هغه د مقابلې لاره پیدا کړم. بل طرف ته بروس هغه ځای ته ځي چې راس ته د لیب ته بللی و او دلته دی یو یونیورسيټي کې شامل شوی وي، یعنی دلته دا کالج پړهایي کړې وه. دلته دی راس هم ویني خو راس د بل سړی سره وي. نو بروس فکر کوي چې کیدای شي راس بروس هیر کړی وي او اوس د بل هلک سره وي. بروس دا هر څه ویني نو ډیر خپه شي او د دې ځای نه ځي. وروسته دی د پیزا دوکان ته ځي. دلته د دوکان مالک ورته وایي چې او هغه د راس ملګری دی او هغه ډیر ښه انسان دی. همدا بوډا سړی بروس ته په دوکان کې کار هم ورکړي. بروس د یو کس سره په انټرنیټ خبرې کوي خو خپل اصل شناخت نه ښیي. هیڅوک نه پوهیږي چې دا بروس دی که هلک دی. یوازې عام خبرې کوي او خپل پہچان پټ کی. بیا بروس ته د هماغه یونیورسيټي نه د پیزا آرډر راشي چې په خوا پکې پړهایي کړې وه. کله چې دلته راشي نو ویني چې د کمپیوټر لیب کې هیڅوک نشته نو دننه ننوځي او خپل اکاونټ لاګ ان کوي. خو دلته هیڅ معلومات نه وي او نه هم هغه میسجونه وي چې دا د راس یا د پوخ په نوم لګلی وو. کله چې بروس بیرته راشي نو ویني چې په پیزا شاپ کې راس د خپل هماغه ملګری سره ناسته وي. راس دی ویني خو بروس سمدستی ربې ځای نه منډه کوي. راس پسې منډه کوي او ګرځي پسې خو هغه هیڅ ځای کې نه ښکاریږي. بیا بیرته دوکان ته راشي او ته دوکان مالک نه پوښتنه کوي چې آیا هغه دلته اوسي؟ رته دروغ موایا. بوډا وایي هو هغه دلته اوسي. بروس اوس د ښار نه د تګو کوشش کوي خو راس پسې راشي او ورته وایي چې مه د بروس خپل کور ته راولي او دواړه خبرې کوي. راس بروس ته وایي چې ستا هغه ډیټا زما سره ده، ته له مانه مه پټګوه او وایي زه به تا پولیسو ته نه سپارم. دا وایي که دا ډیټا زما پلار ته ورکوي نو شاید هغه زموږ مرسته وکړي. خو بروس وایي نه دا ستا غلط فهمي ده، هغه به زما مرسته نه کوي. هغه غواړي زه ووجنې او زما د ډي ان اے نه نور هلکان جوړ کړي. ورسته بل سین کې د پوج پلاخ کاریږي یعنی د پوج جنرال چې واړي خپل واده پوره کړي. د هغه آرمی افیسر ته وایي چې ته فکر مکو، زه به تا دومره قوي کړم چې ته د هلک مقابله وکړي. بیا دې د پوج په بدن کې انجکشن لګوي چې د دې وجې دې ډیر قوي او چتک شي. اوس بروس راس ته وایي چې زه یوازې دا ډیټا غواړم، زه دلته ډیر نشم پاتې کېدلی ځکه پوج به راشي. همدا وخت دلته راس راشي خو معلومه نه وي چې چا یې خبر ورکړی. کله چې پوج ته معلومه شي چې بروس دلته دی نو بروس منډه وهي او پوج ورپسې شي. خو همدغه وخت بروس په یو پل کې گیر کی. بیا یې پل مات کی او د دې ځای وتښتي او د بیا په هلک کې بدل شي او د پوج ګولي په هیڅ اثر نه کوي لکه مخکې چې نه کېدو. جنرال خپل عسکرو ته وایي چې د ټینک مخې ته بوځي او بېډزې وکړي. دا کار دی وکي خو هلک کمزوري نه وي، دی ډېر قوي وي او ټولې حملې برداشت کوي، نه به کمزوري کیږي او نه زخمی کیږي. بیا ناڅاپه هلک پورته ټوپ وهي او دواړه ټینکونه تباه کی او یو پوجي هم وژني. جنرال ټولو ته وایي چې هیڅوک ورنږدې نشي، هغه ډېر غوسه دی او هر څوک وجلی شي. وروسته د خپل لور راس هلک پسې ولېږي او وایي چې لاړه شي د هغه غوسه سړه کړه تر څو هغه بیا بروس شي. راس د هغه طرف ته ځي خو همدغه وخت بل پوجي هلیکاپټر راشي او په هلک ډزې شروع کی. هلک خپل لاسونه پورته کوي او راس د ګولیو نه ساتي او بیا هغه هلیکاپټر هم تباه کی. دلته د پوج یو مشر هم وجني چې د بروس د وجلو کوشش یې کړې وه. وروسته هلک د راس سره د غرونو طرف ته ځي چې دلته پوج یې نشي پیدا کولی. بل سین کې موږ وینو چې د پوج هماغه مشر په هسپتال کې پروت وي. ډاکټر وایي چې دا سړی ډیر سخت
سخت زخمی دی، د دې ټولې هډوکي مات دي او دی به تل بېهوشه وي. خو ناڅاپه دی بیرته سترګې خلاصې وي، کوم چې ممکن نه و، او حیرانونکې خبره دا وي چې د دې هډوکي بیرته جوړ شوي وي او دی روغ شوی وي. دا ټول د هماغه انجکشن د وجې وي چې جنرال ورته ورکړی و. دا صحنه ویني نو جنرال ورته نور انجکشنونه هم ورکړي. بل طرف ته بروس راس ته وایي چې زه غواړم هلک د تل دپاره ختم کړم، ځکه چې که هلک موي نو دوی به څوک نشي هراولی. بروس راس ته وایي چې زه یو پلان لرم، موږ هغه سړي ته ځو چې زه ورسره په انټرنیټ خبرې کوم. هغه یو لیب لري خو هغه ما نه پیژني، خو کله چې هغه پوه شي چې زه څوک یم نو خامخا به مرسته وکړي. بیا دواړه هغه لیب ته ځي او دلته بروس د هغه سړی سره مخامخ شي. دا سړی وایي چې ما فکر کوو ته یو لوی مخلوق یې، لکه څنګه چې تا په انټرنیټ کې ځان معرفي کړی و. بروس ورته وایي هو زه هماغه یم، او بروس ورته وایي چې دا زما عام انساني شکل ده چې ته یې اوس وینې. او وروسته ورته دا سړی وایي چې زما دا دوا ډیره قوي ده، زه نه پوهېږم چې ته کنټرولولی شې که نه، ته ختمولی هم شې، آیا دا درته ولګوم؟ بروس وایي چې د ژوند څه پروا ده، زه غواړم هلک د تل دپاره ختم شي. بیا بروس لیب ته بوځي، خو د دوا لګولو نه مخکې لازمي و چې بروس بیا هلک شي، نو ورته د بجلي شاک ورکي تر څو دی غوسه شي او هلک جوړ شي. دا کار وشي او بروس بیا هلک جوړ شي. راس د دې سره خبره کوي او وایي چې هیڅ مه خرابوه، موږ دلته د ستا د خیر دپاره راغلي یو. او همدغه سړی خپل دوا په هلک کې ولګوي. وروسته هلک ورو بیرته بروس ته بدلیږي، یعنی بیا انساني شکل اخلي. دا سړی ډیر خوشحال شي چې د زما دا تجربه کامیابه شوه او د دې بیمارۍ حل یې وموند. دی وایي چې زه د بروس د وینې نه ډېرې DNA جوړه کړې دي او په حیواناتو مې ولګویلې، خو نتیجه مې نه وموندلې. خو کله چې مې دا په هلک کې ازمایله نو ته بیا بروس ته بدل شوی وې. نو اوس من کولی شو چې د بروس د وینې نه د نورو خلکو بیمارۍ هم علاج وکړو. خو راس او بروس وایي چې دا ډیر خطرناک دی، که د پوج هم په دې پسیرې، که دوی خبل شي نو دوی به تا د دې ځای نه وسړي او د دې وینې نه به نور هلکان جوړ کي چې دنیا به تباه کي. په همدې وخت کې پوج دلته راشي او بروس بیا بېهوشه شي او جنرال دی د ځان سره وړي. بل طرف ته همدا سړی د پوج د مشر په قبضه کې وي او ورته ټوپک نیولی وي او وایي چې زه هم غواړم د بروس وینه استعمال کړم چې زه هم د هلک شان شم. دی مجبور شي، زړی نه غواړي خو مجبور وي او د پوج مشر ته د بروس وینه ولګوي. خو کله چې هغه وینه په بدن کې داخله شي نو د سپاهي په یو عجیب مخلوق کې بدل شي. د دې بدن کې سخت اغزي پیدا شي او ډیر وحشي ښکاریږي. دی اول دا ساینټیسټ ډیر وهي او د لیب نه بهر غوځي. بل طرف ته د پوج جنرال په سکرین کې یو عجیب مخلوق ویني چې لاندې په ځمکه ولاړ وي. نو دی فکر کوي چې بروس خو زما سره دی، نو دا بل څوک دی چې تباهي جوړه کړې ده. بیا ورته معلومه شي چې دا هماغه د پوج افسر دی چې په بدل شوی مخلوق دی جوړ شوی دی. اوس د پوج جنرال پوه شي چې دی مخکې هم ډیر پوج بروس پسې لګیلی وو خو ناکام شوی وو. نو اوس به دا نوې مخلوق څنګه مقابله کوي؟ خو بیا هم د جنرال پلان بدل شي او دی بروس نه پریدي. نو بروس په زور د هلیکاپټر دروازه خلاصه کړي او ټوپه وهي او لاندې په سړک لزار شي چې سړک هم مات شي. بروس بیا هلک کې بدل شي او د مخې ته هماغه د پوج مشر بدل شوی مخلوق ولاړ وي. د مخلوق په هلیکاپټر حمله کوي چې پکې راس او د هغې پلار ناست وي، خو هلک کوشش کوي چې دی ودروي او ډیر سخت جنگ ترمنځ شروع شي. په همدې وخت کې هلک ویني چې د راس هلیکاپټر غورځېدو ته نږدې دی او اور هم پکې بل شوی وي. نو هلک زر راشي او اور مړ کوي، بیا بیرته هماغه مخلوق پسې ورشي او دی د یو زنجیر په مرسته کلک ونیسي او د ده غاړه پرې ټینګوي. د مخلوق بېهوشه شي او هلک خپل پشه د ده په سینه کیدي او په لوړه همدې وخت کې پوج راشي او غاړې په هلک دزي وکړي، خو جنرال یې منع کي. راس د هلک خواته راشي او وایي چې زه پوهېدم ته هیڅکله څوک نه وجنې او ته یوازې د دنیا د بچاو کولو کوشش کوي، ما معاف کا. او د جاړی هلک د هغې اوښکې پاکوي، ځکه بروس د هلک په شکل کې هم د احساساتو کنټرولول زده کړی لی او ښه او بد پیژني. بیا یو ځل بد پوجیان راشي چې دی ونیسي، خو هلک ټوپه وهي او د دې ځای نه وتښتي. یو میاشت وروسته بروس اوس یو ځای کې یوګا او ورزش کوي تر څو بیا هیڅکله هلک نشي. ناڅاپه د سترګې شنې شي او په مخ یې مسکا راشي، یعنی اوس دی خپل ځان کنټرولول زده کړی وي او نور نه هلک کیږي. او همدلته د هلک پارت 2 ختمیږي. زه امید لرم چې تاسو ته دواړه قصې خوښې شوي وي، نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو دپاره.